د توانایي او برېښنا محکمه کې د عوامي شکایاتو سیل قایم. د ټګي ټوري کوونکو افسرانو د فهرست جوړولو هدایات. د غیر مجاز افسرانو نه به سرکاري ګاډي واپس اخیستی شي. سیکرټري نثار احمد. د خیبر پښتونخوا د توانایي او برېښنا سیکرټري نثار احمد په محکمه کې د ګډ ګورننس غورهوالي، سپېڅلتیا او احتساب دپاره اهمې پریکړې کړې دي او ټولو ماتحت ادارو ته یې سختۍ سره هدایات جاري کړي دي چې د بدعنوان، فسادګرو، بدنامو او مشکوک شهرت لرونکو افسرانو تصدیق شوی فهرست تیار کړي. داسې افسران دې په حساس او ولس سره نیغ په نیغه رابطو والا چوکو باندې لګولی نشي او ټولې تقرري ټاکنې او تبادلې دې صرف د میرټ او کارکردګۍ په بنیاد کولی شي. حکومت سرکاري خریدارۍ اخیستون او مالیاتي چارو کې د سپېڅلتیا یقیني کولو، د عوامي شکایتونو د مؤثره ازالې نظام قایمولو، د سرکاري خدمات ډیجیټل کولو، د افسرانو په وخت او ولسي خدمت پابند جوړولو هدایات جاری کړي دي. د توانایي او برېښنا سیکرټري نثار احمد ویلي دي چې کرپشن او ټګي ټوري د ټولنې تر ټولو لوی لعنت دی چې د ادارو په ترقۍ کې ستر خنډ دی. د توانایي محکمه او ټولو ذیلي ادارو کې د کرپټ افسرانو اهلکارو دپاره اوس هیڅ ځای نشته. په اداره کې که اوس هر څوک په ټګۍ ټورۍ کې ککړ و نو هغه به د نورو دپاره عبرت جوړولی شي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د هدایاتو په رڼا کې د نورو ادارو په شان د توانایي او برېښنا محکمه کې هم د عوامي شکایتونو سیل قایم کړی شوی دی چې د میرټ په اساس به هر ورځ صفا کره کتنه او په وخت د ولسي شکایتونو ازاله کولی شي. د توانایي محکمې او ذیلي ادارو د ملکیت چې هر څومره ګاډي د غیر مجاز کسانو او ادارو په استعمال کې دي، د دغه ګاډو د واپسۍ دپاره سخت هدایات جاری کړي شوي دي. په ولس کې د محکمې د قدر دپاره د پرانیستې کچرو په ذریعه نیغ په نیغه رابطې چټک کړي شوي دي. دا خبرې د خپل صدارت لاندې د توانایي او برېښنا محکمه کې د جایزې اخیستو په یوه خصوصي غونډه کې کړي دي. د ماتحت ادارو پیډو، کے پی آیل اینڈ گیس کمپنی، انسپیکټریټ آف الیکټریسټي، خیبر پښتونخوا ټرانسمیشن اینڈ ګریډ سیسټم کمپنی مشرانو او سینیر افسرانو غونډه کې ګډون وکړ. د توانایي او برېښنا سیکرټري نثار احمد غږ وکړ چې د محکمې د ټولو افسرانو اهلکارو د کارکردګۍ او دیانتدارۍ ریکارډ دې مرتب کړی شي. د کم په رڼا کې چې به د غوره کارکردګۍ د افسرانو ډاډګیرنه او ټګۍ ټورۍ کې د ککړو اهلکارو خلاف محکمانه کاروایی عملي کولی شي. ښاغلي سیکرټري ټولو فیلډ افسرانو او پراجیکټ ډایرکټرانو ته هم خبرداری ورکړه چې پرمختیایي چارو کې د ځنډ د ذمهوارو افسرانو په ضد به هم کاروایی کولی شي. د محکمې په شکایت سیل کې د بډو رشوتونو یا غیر قانوني غوښتنو په هکله د هر شکایت سمدستي تحقیقات او په ضد به یې سخته کاروایی کولی شي. د انتظامی اصلاحاتو لاندې محکمو ته د کاروباري طریقې کار اسانولو، غیر ضروري مرحلو ختمولو، د واک اختیار په مناسب کچ منتقل کولو او د خدماتو ډیجیټلایزیشن تیزولو هدایت شوی دی چې دا شان د درخواستونو نگرانۍ او خدماتو په آنلاین بڼه ورکړه ممکن کړی شي. ښاغلي سیکرټري نثار احمد د ماتحت ادارو مشرانو ته د فیلډ دفترونو او ترقیاتي منصوبو د ځایونو د ناڅاپي دورو کولو هدایت وکړ او د ټاکلو هدفونو تر مخه د کارکردګۍ د کره کتنې د ریپورټ وړاندې کولو سخت هدایات یې جاری کړل. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.